له پاکستان سره د فرضي کرښه تورخم دروازې کلي په هلمند کې هغو ژورو برمو ته غورځېدلې چې پیدا کول یې نږدې په نشت حسابېږي. کله چې پاکستان د سیاسي فشار په توګه د تورخم دروازه بنده کړه، په مقابل کې افغان حکومت هم غبرګون وښود چې زموږ له اړخه به هم دروازه تر هغه بنده وي تر څو چې پاکستان په هر ډول حالت کې د دروازې د خلاص ساتلو تضمین نه وي راکړی. د افغانانو دې کلک هوډ پاکستان مجبور کړ چې خپل دریځ بدل او د تورخم د دروازې د خلاصولو هوډ څرګند کړي. خو اوس د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د تورخم دروازې کلي په هلمند کې برمې ته لوېدلې. دې خبر پاکستاني چارواکي سخت وارخطا او په تشویش کې له افغان لوري پوښتنه وکړه چې افغان چارواکو په ځواب کې ورته وویل د دروازې کلي په هلمند کې کومې ژورې نامعلومې برمې ته لوېدلې. هغه وخت به دروازه خلاصوو کله چې کلي پیدا شي، خو که پیدا هم شي تر امرساني پورې به په داسې حال کې تړلې پاتې وي چې پاکستاني لوري ته به د دوی د ګڼو محصولاتو د بازار د نشتون له امله درانه زیانونه اولي. افغان ولس چې تل یې د ګاونډي د سیاستونو بیه ورکوله، بالاخره د زغم کاسه نسکوره شوه. دا ځوان چې تاسې یې وینئ وایي وطني پیاز خورم خو نه پاکستاني مالټې. یعنې اوس چې دروازه د افغانستان لخوا بنده ده، دا یوازې یوه بنده دروازه نه ده بلکې د یو ولس د غیرت غږ دی. کله چې څوک ستا د حوصلې ازموینه په عادت بدله کړي، یو ورځ باید پوه شي چې د ولس زغم هم حد لري. هغه ملت چې په خپلو پښو ودرېږي، بیا یې د هر ډول فشار هیڅ زنځیر نشي تړلی.